یو وخت خبره ده. د پیښور او مردان ترمنځ په یو کوچني کلی کې یو غریب ماشوم اوسېده. نوم یې حمزه و. حمزه 10 کلن و. ډیر هوښیار او معصوم ماشوم و. د اختر ورځې رانږدې شوې. په کلی کې هر طرف خوشحالي وه. بازارونه ډک وو، خلکو نوي کالي، بوټان، ټوپۍ او د ماشومانو لپاره ښکلي شیان اخیستل. حمزه هم هر وخت بازار ته تلو. ماشومانو ته کتل. یو ماشوم به نوي جامې اخیستې، بل به نوي بوټان او بل به د اختر لپاره خوشبويي او ټوپۍ. حمزه به چپ ولاړو او په زړه کې به یې وی، کاش زما لپاره هم مور و پلار نوي کالي اخیستی. خو د حمزه کور ډیر غریب و. د هغه پلار ناروغ و، نشوی کولی کار وکړي. ټوله وخت به په کور کې پروت و او ټوخېده به. مور یې د خلکو په کورونو کې کار کوه. لوښي به یې مینځل، جامې به یې پریمنځلې او کورونه به یې پاکول. ماښام چې به کور ته راغله، ستړې به وه او لاسونه به یې درد کول. یوه ورځ حمزه خپلې مور ته وویل، مورې، سچ کال به زه هم نوي کالي ولرم. مور یې څو شېبې خاموشه شوه. سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. په نرمه غږ یې وویل، زویه، که الله وغواړي. حمزه پوه شو چې په کور کې پیسې نشته. هغه موسکی شو وویل، مورې، هیڅ خبره نه ده. زما زاړه کالي هم ښه دي. خو د شپې یې په پټه ژړل. د اختر نه یوه ورځ مخکې حمزه د کور مخې ته ناست و. نور ماشومان خوشحال وو. چا خپل کالي شول، چا بوټان او چا د اختر ټوپۍ. حمزه د خپلې زاړه کالي وکتل. بوټان یې شلیدلي وو. هغه سر ټیټ کړ او زړه یې مات شو. هماغه وخت د کلي یو ښه او زړه سوانده سړی حاجي صاحب له هغه ځایه تېرېده. هغه د حمزه خفه مخ ولید. پوښتنه یې وکړه، زویه، ولې خفه یې؟ حمزه وویل، هیڅ نه کاکا. خو حاجي صاحب هر څه درک کړ. هغه بازار ته لاړ او د حمزه لپاره یې نوي کالي، بوټان، کله چې حمزه کڅوړه ولیده، سترګې یې له خوشحالۍ ډکې شوې. هغه وویل، دا ټول زما لپاره دي؟ حاجي صاحب مسکی شو او ویې ویل، هو زویه، اختر د خوشحالۍ ورځ ده. ستا خوشحالي هم زموږ خوشحالي ده. حمزه خپلې مور ته وکتل. مور یې په اوښکو کې وویل، الله دې ستا کور آباد کړي. د اختر په سهار حمزه نوي کالي واغوستل. هغه دومره خوشحالو لکه چې ټول جهان یې ترلاسه کړي وي. په جومات کې یې لاسونه پورته کړل او دعا یې وکړه، یا الله، لکه څنګه چې تا زه خوشحال کړم، همداسې ټول غریب ماشومان خوشحال کړه. د کیسې پیغام: ګرانو ورونو او خویندو، اختر یوازې د خپلو ماشومانو لپاره نه ده. زموږ په شاوخوا کې ډیر داسې ماشومان شته چې د نوي کالیو ارمان لري. که موږ د یو غریب ماشوم لپاره کالي، بوټان یا لږې خوشی واخلو، د هغو دعا به زموږ د دنیا او آخرت لپاره ستره شتمني وي. راځئ سچکال داسې وکړو. یو غریب ماشوم ته نوي کالي واخلو. د یتیمانو او بېوزلو کورونو مرسته وکړو. خپل اختر د نورو په مسکا ښکلی کړو. یاد ولرئ، تر ټولو ښکلی اختر هغه ده چې یو غریب ماشوم هم وخاندي.